بای نن زما ټوله ورځ چې ده که نه نو دا په پردو ترېښلو کې ووته لکه مطلب د نورو خلکو سره ترېښلې کومه که نه. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به یې، ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې ښه به یې. نو نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. حاجي نن خبر داسې ده که نه چې نن نه بلکې دا ټول ورځې چې کومې دي که نه دې ته زمونږ دا زمیندار خلک وایي که نه وي اوړی دې سنبال کو، اوړی د اړ میاشت که نه وي اوړی دې سنبال کو. نو مطلب دا دی که نه چې اوړي کې سنبالېدو مطلب دا دی چې غنم او ګاړه او ترېشل او دا هر څه دې وکړو که نه. نو دې ته مونږ وایو اوړی دې سنبال کو. شاته ترېشل سټارټ دی، غرار خیږي، پته نه لګي تاسو زما اواز ټیک اورئ که نه. نو خبره مې دې پورې کوله که نه چې زمونږ د زمیندارۍ پورې مې کوله. زمونږ زمینداري چې ده که نه هغه دومره زیاته نه وي، لږه وي، خو لکه سړی بیا هم ستړی کي که نه. ځکه چې مطلب کو د ترېشل والا پسې ځي هغه نه اوزګار و، که اوښ والا پسې ځي هغه نه اوزګار و، کو مطلب بل داسې ضرورت راځي نو هغه چې نه اوزګار ولې چې نورو خلکو ته کارونه زیات کړي که نه. نو سار راسې زه اوښ والا پسې ګرځېدم، بیا ښه د اوښ والا مې پیدا کړو. نو هغې رالو یو پیره راوړه او بله پیره چې ده که نه نو تلي دي. نو ما اوس بلاګ سټارټ کو. اوس یو پیره هغې چې ده که نه اوښانو والا راوړه، نو هغې د مې اوبه وړي دي، هغې دمه کوي او بیا چې دی نو بیا به ځي بلې پیرې له. او ما اوس بلاګ سټارټ کو. نو ځو پټي ته، دلته د ګاونډ کې ترېشل دی، زما ملګري دي. نو هغې خواته لږ وخت ښکاره کېږم او بیا به راځم پټي ته او ستاسو سره به ګپ شپ لګوم چېرته ځایم. او د دې بهي چې دی که نه د سبا د بورډ ایګزام سټارټ کېږي. نو هغه ټول کار چې دی که نه هغه زما په سر دی او هغه بل روم نشته دی، نو رونه مې نشته دی، دا یو دی که نه، یو بل هم دی رښتیا. او یو کزن چې مې دی که نه هغه په یونیورسټۍ کې دی او ورور مې په یونیورسټۍ کې دی. څه چلو کو تعالی زما لپاره دوا کوای چې زه نمبر واخلم ډېرې زیاتې او لکه 550 کې 545 واخلم. ستا لپاره مونږ دوا نه کوو ورورې، مونږ به ستا لپاره دوا وکړو، ته ځان له کار وکړه، محنت کوه. ها زه محنت کوم، خیر دوا شرط دی که نه، دوا پکې شرط دی خو محنت پکې د ټول نه لومبې شرط دی. خیر نه خیر دوا کوه. نو دا چې دی که نه دا اوس د ګاونډیانو زمونږ ګاونډیان دي هغې ترېشر دی، دې نه مخکې یو ملګري ترېشلو، د هغه اخوا بوسې پراته دي او کیدای شي چې دې پسې بیا زمونږ ترېشر شي، لا پته نه لګي خو کیدای شي. ښه نو چې کله کلو کې پاتې کېږي که نه نو بیا به دا چلونه خامخا کوي. مطلب مې دا دی که نه چې مطلب د یو بل سره به لاس امداد ضرور کوي. زمونږ ټول کلو کې مطلب دا رواج دی چې کله یا ترېشري یا داسې وغیره اشر غوبل وي که نه نو مونږ ټول یو بل لا خامخا ځو. دې ځای کې زه اوس وایسو ورځکه کوم چې ترېشر ډېر زیات غرار و، نو په دې وجه باندې زه دلته اوس چې دی که نه نو وایسو ورکوم. هغه پورې دوړه چې خېږي که نه نو دخل ته اوس ترېشر او زه هلته ناست وم. اوس دلته دا ډوړه چې ده که نه نو دې ځای کې بل ترېشر دی، هغه زما ملګری دی هغه لکو. نو هغې خواله ورځم، لږ غونده کې کار به ورسره وکړم او بیا به راځم، بیا به وایي چې ستاسو د کور خواته ترېشر کوه او ته رانلې. نو دا یاره زموږ د کلو رواج دی، نو نه کېږي دی نه بغیر. نو ځم هغې خواله. دا اوس دا میږي چې دي که نه څنګه چې مونږ رزق راټولو دوی ځان نه رزق راټولوي. بای نن زما ټوله ورځ چې ده که نه دا په پردو ترېشلو کې ووته لکه مطلب د نورو خلکو سره ترېشلې کومه که نه. دې خوا یو دوه ملګري وو د هغوی وو، بیا دلته ګاونډیانو د هغوی وو او بیا دلته نور زمونږ ګاونډیان دي د هغې ترېشر و. نو ټولو بس هغې پسې ګرځېدم او خپل غنم لا اوس هم دلته پراته دي او اوښان والله لا نه دي راغلي. نو بس یاره بس اوس هغوی ته انتظار دی چې هغې راشي بیا به را خپل ترېشل کومه. او دا خبره چې دا بیا شپې ته ځي، نو شپې ته چې خبره لاړه شي که نه نو ما ته کار ډېرېږي، ځکه چې لکه زه بیا شپې ایډیټینګ کوم او ما ته بیا کار ډېري. نو چې د شپې دلته دا چلو کوي او بیا ایډیټینګ کوي نو سړي له مطلب مازغه کته راواچوي. خوب ونه کړم که نه، لکه مین مسله دغه ده. او زه چې خوب ونه کړم بیا ډېر زیات خراب یم. دا لکه اوس داسې موسم دی که نه چې هر سړی مطلب خپل کارونه کوي، لکه خپل کارونه ختموي. دلته ترېشل سټارټ دی، دلته وینې ګور دا غنم خلکو اغوستي دي، مطلب ټول خلک لګیا خپل کارونه خلاصوي. ځکه چې لکه مطلب دې باران وشي بیا را غنمو دا کار چې بیا ډېر زیات ګراني. نو هر سړی خپل کار چې دی هغه ختموي. بس ماښام بانګي وي او اوښانو والا پیره راوړه که نه
بس زما په خیال چې غنم ختم کړي دي نو تریشل والا را روان دی او مونږ ته روټۍ خورو بیا به لږ ساعت بعد تریشل کوو چېرته به ځای نه خبرینو څنګه چې تاسو ته مه ووي که نه چې نن زما ټوله ورځ چې ده که نه دا به پردو تریشلو کې تېره شوه اوس ماخوستن روټۍ مې وخوړه یو ملګري راته میسج وکړو وایي راشه زموږ تریشل دی نو اوس بیا زما یې ملګري خواله او هلته بل ملګری هم دی نو کیدای شي چې هغه هم تریشلي نه نو پته یې نه لګي خو کیدای شي که نه نو هغه ته بیا یې سارېده غواړي او زموږ خپل غنم هم را خلاص کړي دي پراته دي او موسم هم دې ټایم کې بالکل ګډ وډ دی خدای دې خیر وکړي خو موسم چې دی که نه هم ټیک نه دی نو اوس زما هغې ملګري خوا ته هغې تریشل له بیا راځم بیا به خپل تریشل کوم او تاسو ته به ښیم چېرته به ځای بهی زه چې رسنه یېرېدم که نه هغه وشو کته مې یو تریشل وکړو دلته اوس د دې ملګري تریشل دیل رالم او دا استاد چې دی که نه دا تریشل ده راوستی دی بېګی زما سره شپه وه پرون مې لیدلی پرون یې زه ولیدم نو بیا ما ته ویې چې لکه زه ته ما په ویډیو کې خامخا راولي نو استادو په ویډیو کې مې راوستی او اوس زموږ سره دی لکه نن سبا اوس هم لا زموږ سره دی څلور ورځې بوي چې نورې تېروم نو ستا سترګه خوږ شوه دغه چل دی نو زه کار خاوند نه نو زما کار نه دی اوس چې دی که نه اوس په دا ټیټر بوځو زه بوځم خپلو غنمو له بیا به هلته تریشل کوو هلته به ګپ لګو ښه جي نو نن مې ټول ورځ پردی تریشلې وکړې پردو تریشلو پسې وګرځېدم خپل رانه پاتې شو ولې چې اوس تقریبا 11 بجې دي ټیټر والے اوس راغی ما ته وویل اوس تریشل کوو نو ما ورته ویل مې اوس خو تریشل ځکه نه کوو چې اوس خو ټایم ډېر زیات ناوخته دی او دا به بیا لکه مطلب سهار ناوختې له ځي د شپې ناوختې لکه نه سهار نه نو نه پکې خوب کېږي او نه بیا پکې څه بل څه کار کېږي نو ما ورته ویل سهار به تریشل وکړو نو اوس هم لکه هغه تاسو ته مې وختي چې وخو که نه نو زموږ ځای کې شپه ده اوس هم دلته دي لکه حجره کې ملاس دي که نه نو سهار به انشاءالله تریشل کوو او زموږ نننی بلاګ چې و نو هغه دغه و امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی امید دی کوشش کوم چې بلاګ ښکلی جوړ کړم یاره خو لکه مطلب نه کېږي سهار شي او ماښام شي او بالکل هغه ټایم پکې میلاو نه شي چې لکه اوس څه چلو کما نو ټایم پکې دومره نه وي که نه بیا په ایډیټینګ دپاره ټایم نه نو په دې وجه باندې ایډیټینګ به زه زر وکړم مطلب بلاګ را یو ځای کړم او اپلوډ کړم نو اپلوډینګ باندې هم ټایم لګي زه دا ټایم اپلوډ کوم بیا سهار شي نو بیا مطلب سهار له اپلوډ شوی پوره ټایم پکې لګي ځکه چې پی ټي سی ایل انټرنیټ خو تاسو ته پته ده څوک یوز کوی نو هغوی ته به پته وي که نه وختي یو کس کمنټس کړی وي زموږ انټرنیټ تیز دی نو بھائی ستاسو را بتیږي مهرباني وکړئ ما ته هم څه طریقه وښایي چې خپل انټرنیټ تیز کړم او اوس چې دی که نه نو 12 بجې دي زه خپل بلاګ ختموم زه به ایډیټینګ کوم ما ته کار ډېر زیات دی نو راکړه راله اجازت او د سباني بلاګه پورې انشاءالله سبا به ګپ لګو ستاسو سره او د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان